الرحمن الرحیم قدرمنو د افغان ټي وي لیدونکو بیان الله صاحب د کلیوالي رنګونو په دغه لړۍ کې د وټپور ولسوالۍ د کټرخلا سیمې ته ځو. اولته له قومي مشرانو سره د دغه کلي د دغه سیمې د رواجونو، دود، دستور او کلتور په اړه خبرې کوو. را سره ملتیا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ټي وي درنو لیدونکو د کلیوالي رنګونو په دغه لړ کې د وټپور ولسوالۍ کټرخلا سیمې ته راغلي یو. دلته د یو درون قومي مشر او سپین ږیري حاجي صاحب د واجان سره خبرې کوو د کټرخلا د رسم و رواج، دود، خیراتونو او نورو موضوعاتو په اړه د دوی سره خبرې کوو. حاجي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. حاجي صاحب که دا راته ووایي چې دغه کلی د کټرخلا په نوم یادېږي، ولې دې ته کټرخلا وایي؟ دا کټر ته داسې وایي چې کټر کې کافي وه، د مسلمانانو ته دا موچه نیولې وه، دا قلعه وه، یو ځای د چاپېر یو ځای د لاس کې بل څه جومات په مابین کې کلي کې اوس هم شته دی، هغه اثار یې شته او دا دغه ته موچه دا کټرخلا ته دې نه وایي. حاجي صاحب دلته یوه ژبه وه چې دیګاني ژبه نومېدله، مشرانو به دلته ویل، اکثره خلکو په دې باندې خبرې کولې، ولې هغه ژبه له منځه لاړه؟ نو دا خلک دغه شوه، دا په ټول د منطقه کې وه، خو زمونږ که پاتې وه نو وتلې وه. اوس دا وخت یې دغسې راغی چې دغه ډېر شو، هغه د مابین ته نه ده. اوس هم څوک چې پخواني هغه پرې پوهېږي، زه پرې پوهېږم، بل هم پرې پوهېږي، بل هم پوهېږي او وایي نه ځکه چې بل ځای کې نشته، یوه کلی ده. کشرانو ته ولې دغه ژبه انتقال نه شوله؟ علت یې څه و؟ یو د وینا پاتې شوه، نه ویل کېده. حاجي صاحب که دغه سیمې د واده خیرات په هکله پخواني وختونو کې دغه ودونه په څه ډول وو؟ دا ودونه په څه ډول باندې وو که نه، چې د چا واده وو نو هغې به دغه دا وړه به یې ایښله، ویا به یې حلال کړ، اول به یې کلي کې دا وایښله او هغه د کلي به ډوډۍ پخوله راوړله او هغه کلي به بېرته دا کوله، دا خوړله. رواج یې دغسې وو. خیرات هم دغسې په دې شان باندې کېده. مړی به وشو نو ویا او یا میخ او یا چې به حلال شو، هغه به یې پوخ کړ، وړه د کلي پخ کړي وو، هغه دغه ډوډۍ به یې راوړه او هغه به یې دا کړه وخوړه او ایسته به یې راغله، دغه به یې وکړه دا باندې. حاجي صاحب که د خپل عسکري خدمت په اړه راته ووایي، تاسې عسکري خدمت چېرته کړی او په کومه دوره کې وو؟ ما خو عسکري نه ده کړې، زه مجرا کېدل بېکسۍ او ما مجرا وکړه، عسکري مې ونه کړه. په دغه کې مې نیم خاصه پنځه په نفوس کې لیکلی وم او په 200 کلتو کې مې دغه ووتله، په چووتله، خو زه رانغلم عسکري ته. حاجي صاحب څومره وخت کېږي تاسې جرګو مرکو ته دغه ولسوالۍ درون قومي مشر یاستئ؟ څومره وخت کېږي تاسې دغه جرګو ته مخه وکړه؟ ځوانۍ د وختو جرګې کوئ که نه؟ وسو د پخوا نه څه وخت نه تاسو جرګو ته مخه کړې؟ موږ چې پیدا چې خو باندې پیسې د جرګې کوو. دا انقلاب مخکې یو انقلاب د دغه تېر شو، د سوچا یو ځای وو او د هغې وروسته به بل انقلاب تېر شو، دغه د خلقیانو دا بل راغی، د هغو په طالبانو. ستاسې په ژوند باندې ښه دوره یا ښه دولت کوم و چې په هغې کې ډېر امن و، ډېره سوکالي وه، خلک پکې خوشحاله وو؟ زه که نه چې موږ دا اوس را باندې سهار راغی او نو په یو ځای کې مې خبر شوي، د داود پاچاهي موږ پکې خوشحاله وو، آزاد پاچاهي موږ پکې خوشحاله وو، د دغه پاچاهي ناظر هم پکې خوشحاله وو، په خبر پکې څه تکلیف چاته نه و. حاجي صاحب ډېره مننه چې حاضر شئ، موږ سره خبرې وکړې، زحمت وبښئ، الله م خوشحاله کړه، کور مو ودان. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم د یو کاکا سره یو، دا به لومړی به خپل ځان راوپېژني. ماشال
کاکا ستاسو نوم دی ماسل ماسل ها کاکا دا راته وایي د دې کلي ته کټارخلا وایي دې ته ولې کټارخلا وایي دې ته وایي چې زمونږ باندې کافر او دا کلی و د په دې کلي کې دا کله چې دا کافر راوستل ته مړي وکړه یو کور یې مړ کړ نو خلکو په لار سر کې دروازه کې خو با سر کې اوبه په ماسک کې نو خلک پرې مکه چې دا خلک چېرته راځي موږ سره په جنګ کوو موږ سره په جنګ کوو او دا خلک دا قوم په دې دغه کې ایثار د مسلمانانو دا خلک ټول مسلمانانو او کافر په راځي بل جنا کې اړ نه چل خو د کټار خلاف ته دی نه وایي کاکا دلته دغه دیګانی ژبه وه دلته اکثره خلک به په هغې باندې غږېدل هغه ژبه ولې له منځه لاړه کشران په هغې باندې نه پوهېږي هغه باندې دا شوې ده پیړۍ بدله شوه خلکو ښځې وړې وې غټ شي پښتانې وې هغه زړې خلک مړ شو څوک نو یو د بل سره ویله چې په خپله ورکېږي دا راته وایي کاکا چې دغه دیګاني ژبه کې مثلا اوبو او داسې نور شیان چې تا ته یو څو کلمې یادې اول یې پښتو او بیا یې په خپله ژبه کې وي مثلا څه ورته وایي ما زه ورته وایم چې موږ اوبو ته موږ پانی په خپله ژبه پانیان نه پانیان سړی اوبه راوړه ماله لوري اوبه راوړه ماله لوري ماله دا وکړه مال دا اوبه راوړه دا دیګاني دا داسې ژبه ده نو بل شی نور جملې راته وایي مثلا پټي ته څه شی وایي اوبو ته څه شی وایي لیټ وایي پټي ته لیټ وایي پټي ورته وایي لیټ هغې باندې لیټ وایي چې دې له دا شی راوړه دا په دې ژبه مثلا دا څه خدای زموږ جېره شوې ده اوس که دا دې پټي وایي چې دا تسکور راوړه کندالان لور ته آنکان دا شی راوړه دا شی راوړه کله چې به تاسو سره مخامخ شئ تاسې مثلا خپل همزولو سره د خپل کلي کلیوالو سره ستړي مه شي به په څه ډول کوله السلام شي په خیر السلام شي په خیر تو مجان یاو دلت ما خور راشي کنه ته کړه چارته تلوي میان خوانګي میان خوانګي من خوانګي دا ډوډۍ ته څه وایي مثلا ګیریل وایي ګیریل او ډوډۍ مثلا ته وایي چې راشه ډوډۍ وخوره ګیریل خا یې پانی پو دا اوبه وڅښه ما پانی وپه چای پو دا چای وڅښه ما سره مثلا وایي چې لمونځ وکړه یا نماز کر یا نماز قضا مونځ قضا کی نماز قضا یا لال شو وخت تېر شوی چې یو غا خراب شي بل وخت تېر شوی یا جماعت ننګچونی نماز کرنی تاسو سره به مشرانو مثلا په دغه خپله ژبه خبرې کولې موږ سره خپله ژبه زموږ پلرونو کولې بیا د هغونه چې هغې پیړۍ تېر شي الله پاک شو لکه مثلا کشرانو ته ولې دغه ژبه انتقال نه شوه دا څه خزه نور خبر نه مر چې سټه بیا نه بل چرته بل وایي ساو کې چرته و بل چرته نه وایي ساو نو هغه ناړی نه ساو هلته وایي چرته و نور څه نه و د کاکا د ژبې اړخ نه ځو بل ته چې د ودونو رسم و رواج پخواني وخت کې ستاسې په دې کلي کې د واده رسم و رواج څه ډول و زموږ رسم و رواج دا و چې ور سړي به پیسې ورکړي ور به یې ورله ورکړه کړوان حلال کړ غویاره ور حلال کړه زموږ په ژبه کړوان حلال کړ چند پړنو بیا وتو ستا واده دی ستا د ژوند واده دی غویاره ور حلال کړه زموږ په ژبه ویل کړوان حلال کړ مثلا هغې وخت کې خو سره نه اوس خلک سره د ښکوي یا کو سره هم ډېر کم و دغه څه ډول رواج د سرو څنګه و هغه سره نه و هلته خو هغه وخت کې سره نه و سپن چا به ولې 2 روپۍ وکړه 1 روپۍ لکه 2 روپۍ لکه دغه روپۍ نه وي دا لکه نومره خو د آس والا روپۍ آس مې نه ویشته و داسې اول ویل چې د آس نه دی چې د آس والا روپۍ دي هغې څه بیا ویل آس والا روپۍ په شکر ملور ته د آس والا روپۍ وکړه زموږ په ژبه ویلې ما روپۍ په شکر هغې به هغه وکړې نو اپلات به وکړه پخوا وخت کې مثلا د کټرخلا او قرو سړک نه و تاسې چې به ولایت مرکز ته تللې ستونزمن کار نه و موږ په خپله تلو هلته موږ شی پیدا کړو څه به رالو څه به هلته چې مو واخیست هغه به رالو لومړی خو د ولایتونو نه چې تلل جالباله به پرېښودله بندیان نو جالباله به ول زموږ ژبه بندیان من بندیان جالباله بول کله چې ماشومان وایي تاسې مثلا دغه د اختر ورځ به څرنګه لمانځله دا د اختر ورځ چې دا شمار به کوو خلک به شمار کوو ورځ د شمارې وي چې دا ورځ د اختر شپه راغله زه دا به سبا مون اختر
اختر ته مونږ اختر ته وایي زموږ اختر دی د سبا اختر په خوشحالۍ کې به مثلا تاسو شی کول موږ اختر په خوشحاله کې هغه اختر کې به غویان حلالول په واړه اختر کې به لګېدو چا به چرګان حلال چا به چا به حلال کو او اوس پر کار دار کور پر کار کارو خپل کور کارو پخواني وخت کې کاکا د یووالي او اتحاد په هکله راته مثلا په هغه وخت کې خلک کم و نفوس کم و اتحاد او یووالي څنګه و خلکو خلکو په کله کې خپل مشر معلوم و ملک به معلوم هغه به ټکه حکومت کوي یو کس به ولس هغه بیا کاوه نو او زما په وخت کې ما قانون نه وه زما په وخت کې هغې نه مخکې قانون وه په ټول قوم باندې به یو سړی عسکری علت یو سړی عسکری علت نور باندې کاکا درس زده کړې مو کړي که نه زده کړې درس مو ویلی سبق کو نه م دی سبق قرآن مو ویلی نور هم دی ویلی قرآن مو ویلی نور قرآن ما اسوتو وایي او کتابونه وایي نه اسوتو پخوا وخت کې مثلا دلته ملایانو چې تاسو د به جمع کوو د اختر مونځ به یې کوو داسې خلک وو ولې نه الحمدلله زما په یاد داسې مولیانو غرار بیا خو غرار حافظانو د قرآن حافظ قرآن په دې کلي کې شپږ زامن دا سره یو حافظ و داسې قرآن بیا و جلجلکو داسې قرآن بیا و چې ملایکو به اورېدل نوم یې څه و کاکا دغه حافظ محمد رحیم او اصل پیدایش په څانګار کې و چېرته کاکا دا راته وایي چې پخواني وختونه ماشومتوب وختونه واقعا د ژوند ډېره ښه مرحله خو د خوشحالۍ وخت ستا په ژوند کې کم یو دی مثلا د ماشومتوب و د سپینګرتوب و د ځوانۍ ستا د ژوند په دغه ژوند کې ستا د خوشحالۍ وخت کم یو خوشحالۍ وخت هغه دی روغ صحت چې روغ یم خپله خوشحالي ده چې ناروغ یم څه صحت دی کاکا ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه چې حاضر شې موږ سره خبرې وکړې امین بسم الله الرحمن الرحیم دلته یو مشر ناست دی لومړی به دا خپل ځان وپېژني کاکا تاسو څوک بسم الله الرحمن الرحیم نوم خو خیر الله دی دا راته ووایه چې پخوا دلته یوه ژبه وه چې دیګاني ژبه نومېدله ولې هغه ژبه له منځه لاړه علت یې څه و نو ورور هغه خو داسې وشوه چې دا دغه مشرانو خلکو سره وه او په خپل حالاتونو باندې به یو بل سره ویله نر ښځو ټولو به ویله نو کله چې هغه خلک وار په وار باندې سلسله ختمېدله نو د کشرانو خلکو ډېر ساتل ځان سره نه کول که نه کې ډېر زیات پوره خیر نو ځکه چې مېلمانه به ناست وو خبره اتره بیا سره وکړه هغه خلک به په کور کې چې هره طریقه باندې به د طریقې مېلمانه وو هغه خدمت به پرې کېده خو بهرحاله د دغه خلکو د تګ سره چې کله هغه د دنیا لاره په دې وجه باندې تللی ده نو که دا راته ووایي چې دلته د سرمعلم صاحب د پخوانۍ د ودونو سیستم څه ډول و که لږ وضاحت وکړئ نو دغه سلسله خو انشاءالله زموږ د ودونو او د خیراتونو داسې وه چې په اتفاق باندې به خلک وو او څه که د چا سره په کور کې څه شی وو نو هغه د مړي د کور والا د واده د کور والا سره به خپل کومکونه پرې کول په هغه وړه به یې ایښل په کلي کې او د هغې نه بیا ډوډۍ ټاکلی وخت به ورته ښوده چې هلکه همدار فلاني ځای کې ته ورسېده نو دغه د موقع مناسب به زموږ دې کلي کې خیرات غونډۍ ورته ویله وایي چې دې خیرات غونډۍ ته ګوندور ورسېده تاسو به ګوره خپل دغه وړه مړه دا ډوډۍ مړۍ چې څه شی پاک کړي هغه کور له راوړئ نو په دې سلسله باندې به انشاءالله زموږ حالتونه د دغه خیراتونو د ودونو چلېده ډېر ښه په اتفاق باندې به وایي الحمدلله که دا راته ووایه سرمعلم صاحب چې دغه د پخوانیو خلکو څه هم کم و یووالی او اتحاد په هکله که راته ووایي د هغې اتحاد یووالی ورورولي څنګه وه یاره الحمدلله د خدای پاک نه قربان شمه ډېر زیات یو بل باندې به خفه و په خوشحالو باندې بیا خوشحاله کېدل او په غمونو بیا خفه کېدل هر یو به د هغه تکلیف داسې ګاڼه لکه زما په خپل کور کې چې د څو ورځو پورې دا وخت مناسب دا رادیوګانې دا قصې قطارې نه وي خو چې کله د موقع مناسب پیدا شولې د میاشتو پورې به هغه خلکو په کلي کې هغه رادیو هغه شی نه نغږول د خبرونو دپاره دغه اتفاق او خواخوږي یو بل باندې وه نو سرمعلم صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې حاضر شئ موږ سره هم خبرې وکړي ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه الله هم خوشحاله ولره چې موږ هم دغونه وخت راکړه الله هم خوشحاله ولره شکرمن
کار دا خبرې مې ته وکړه نور چې دا هر شي نوم چې راته وي هغه دلته وایم هر څه هغه زما یاد دي کاکا ډېره ښایسته خبره.